السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست زموږ یو نوې ویډیو ته. دوستانو ډېر موده وروسته مې تاسو ته ویډیو تیاره کړه. یو ځینې سلسله مشکلاتونه و چې نه مې شو کولی چې ویډیو وجوړه کړم. دوستانو نننی درس مې چې تاسو ته نن راوړی دی هغه تیر درس پورې اړه لري، یعنی مربوط ده. دوستانو تیر درس کې ما تاسو ته الیا تشریح کړې وه په جملو کې. البته دوستانو ما تاسو ته ویلي چې دا یو ګرامر، یو وړوکی ګرامر ده چې زه به یې تاسو ته تشریح کړم. نو نن مې تاسو ته دغه ګرامر تشریح کړی. دوستانو دا پخینوم اګریګ به تاسو ګورئ. دوستانو دا اګریګ چې دا خو یو حرف د تورې ده، خو دا په جملو کې دوستانو ډېره زیاته یو غټ رول لري دوستانو. نو اسانه هم ده دوستانو. نو دا چې دا په درې طریقو باندې استعمالیږي دوستانو. چې یو طریقه ما تیر جملو کې تاسو ته ویلې ده، خو دا دوه طریقې ډېرې زیات مهمې دي دوستانو. یو ځای کې چې د اسم د تکرار نه مخنیوی کوي، بل ځای کې دوستانو چې بیا هغه ګرامر کې تاسو ته راځي چې په کوم ځای کې چې اسم او ا راشي نو د هغې په ځای موږ د هغې تکرار د خاطره موږ کولی شو چې ډېر تکرار نه شي، نو دا موږ استعمالوو. زه تاسو ته یو مثال در کومه، بیا درس ته ځم. دا مثال ته تاسو غوږ شئ، دغه مثال په اخره پورې ذهن کې وساتئ. پښتو مثال دی، نو په فرانسې کې هم دغه شی باندې موږ خبرې کوو. دوستانو که چېرته تاسو وایئ چې زه ځمه کابل ته، کابل ته چې لاړم چکرې وهم، کابل ته چې لاړم ډوډۍ خورم، دا کوم ملګري ګورم، نو په هر کلمه کې کابل کې دا کوم کابل، نو دا جمله ګوره ډېر غیر مؤدبانه راځي دوستانو. نو له دې دپاره نو په فرانسې کې هم دغسې یو ضمیر وجود لري دوستانو. لکه چې موږ وایو چې هغلته به داسې کوم، هغلته به داسې کوم، هغلته به داسې کوم، یعنی یو ځل مې کابل وویله نو ټول هغه. په فرانسې کې هم د اګریګ چې دی همدغه کار کوي دوستانو. چې زه ګوره زه پاریس ته ځم، هلته به دا کار کوم، هلته به دا کار کوم. چې زه مثال کې به تاسو ته ښیم، یو مثال زه تاسو ته وایم، بل مثال زه تاسو نه په کومنټ کې غواړم دوستانو همدغسې به بل حالت هم لري چې هغه به تاسو په درس په اجرا کې پوه شئ. دغه مثال ذهن کې وساتئ دوستانو. دوستانو درس ته ځو. دوستانو که سوال لرئ دغه لرئ نو ما سره په انسټاګرام کې راشئ دوستانو. ځینې دوستانو ما نه د شمارې غوښتنه کوي. دوستانو انسټاګرام بهترین لاره ده زموږ ستاسو تماس په اړه. او چینل سبسکرایب کړئ دوستانو، چې لږ ذرا یو مشکل مې په یوټیوب کې پیدا شوی دی چې دا حل شي دوستانو، او دا ستاسو په شیر کولو جوړیږي دوستانو. مننه دوستانو، درس ته ځو. دوستانو څنګه مې چې تاسو ته وویله چې دغه له پخونومو اګریګ، دغه اګریګ حرف چې ده دا په درې مواردو کې استعمالیږي. دغه ګرامر په درې ځایونو کې استعمالیږي دوستانو. تاسو د سکرین ته وګورئ دوستانو. مخکې دی نه چې زه دا درس لکه شروع کوم، دغه درې شیان تاسو ته ووایم. دلته تاسو ته ما یو ساختمان ښودلی که نه، سوژې پلو اګریګ پلو ورب، یعنی دا به داسې حالت کې راځي که نه چې دغه به فایل به یې که نه لکه ال نو وو که نه دا شیان، او بیا اګریګ او دغسې ورپسې بیا د فعل ورب راځي. او په منفي حالت کې هم دغسې ده دوستانو. ګورئ سوژې به راځي، بیا به دغه ان راځي که نه، اپوسټراف به راځي، بیا اګریګ به راځي، ورب به راځي دوستانو. بیا دا مثالو کې تاسو پوهېږئ په دې باندې. اول حالت چې دوستانو، اول حالت د دې څنګه دی چې په کوم ځای کې دا راځي دوستانو، څنګه چې مې تاسو دلته ښودلی دی. نو اول حالت دوستانو زه تاسو ته اوس وایم چې د اګریګ چې دا که نه ایویت د ریپیټې نوم لیو، یعنی دا د یو ځي د نوم د تکرارولو نه شی کې جلوګیري کوي یا هم مخنیوی ترې کوي. یعنی په تاسو چې تا ته پښتو کې زه مثال وایم، که ته ووایې چې زه ننګرهار ته ځم، نو دا یا کابل ته ځم، هلته کابل کې ډوډۍ خورم، کابل کې کار کوم، نو هر یو چیز کې موږ تاسو کابل دغه جمله ډېره داسې بې ادبه راځي. نو موږ چې زه ځم کابل ته، هلته دغه کار کوم، هلته ځم، هلته یعنی دغه اګریګ چې دی همدغه هغلته دغه د دې رول دغه کوي لوبوي دوستانو. دغه مثال باندې په پښتو کې به تاسو ډېر ښه پوه شوی یاستئ. نو ګورئ زه تاسو ته اوس مثال کې وایم، وو پارتی او کانادا، وو پارتی تاسو به ځئ او کانادا ته. اوس په جواب کې وګورئ، نو په جواب په داسې نه چې او زه کانادا ته ځم، دا لږ اوږده راځي. په لنډ به وایي وی هو آنی، ګورئ آنی و، ګورئ دا اګریګ دلته ګورئ آنی و، او زه کانادا ته ځم که نه، سوون هلته که نه سوون. اوس د سور خط ته وګورئ، او کانادا کې ما دلته په جواب کې لري کو اګریګ ځای ونیو، دغسې دوستانو دغه اګریګ استعمالیږي. بل مثال ته وګورئ، ژ وی ا پاریس، زه پاریس ته ځم. ګورئ داسې هم ویلی شئ چې زه هلته ځم، یعنې بېرته پاریس مه تکراروه. ژ وی سویون، زه هلته ځم، ا پاریس په ځای مې اګریګ راوړو. ودې کتو همدغسې تو پار اون سپین که نه، تو پار اون سپین.
ګورئ دلته ست تاسو اوس کولی شئ چې ست ته یا ست سومین دلته مانه پاتې دی، تاسو کولی شئ زه تاسو دلته لیکم. صحیح شو. نو ته وایي ته په اسپانیا ته ځې دغه هفته کې یا ووایه چې دغه اوړي کې اتې اوړي کې. اوس جواب ته یې ګورئ. وایي je vais y aller. ګورئ je vais y aller. تاسو به د فرانسویانو په خوله ډېر ځای ته ولیدلي چې je vais y aller je vais y aller وایي، خو تاسو وایي چې دا je vais y aller یا پکې د کومه شو، یعنی هلته ځم. چېرته ځم؟ پاریس ته ځم که نه، مخکې په پاریس ذکر شوی، اسپانیا ته ځم. صحیح شو. je vais y aller. وایي je vais y aller je vais y aller. زه به هلته ځم. او mois de août په میاشت اوت کې هماغه اګست چې ورته وایو تاسو وایو هماغه میاشت کې اسپانیا په ځای چې راغو اګریګ راغی د سور خط ته تاسو وګورئ دوستانو. د لومړی حالت دا هغه حالت کې راځي چې د یو ځای د نوم د ډېر تکرارولو نه مخنیوی وکړي، دا راځي. دا په پښتو کې دا قاعده شته دی دوستانو. همدغسې راځو دویم چې د اګریګ remplace a plus un nombre de choses، یعنی دا هغه ځای کې چې ا راغلی وي دغسې ا راغلی وي دغسې او هغې نه وروسته به یو نوم راغلی وي، د یو شی نوم راغلی وي، نو ورسره چې راغلی وي نو دغه ځای کې باید دویم ځل دپاره باید د اګریګ استعمالیږي، یعنی د هغې د تکرار د هغې ځای نیسي دوستانو. اوس یو چا ته وایي چې هغه سړی خپل د واده په اړه فکر کوي، نو هر کلمه کې به نه شو هغه د واده په فکر د هغې د خپل واده په اړه فکر کوي او هغه د واده په اړه فکر کوي. په ځواب کې بیا وایي چې او د هغې واده هر شي کې واده د تکرار ډېر ځي. یو ځل کې واده ووایه اوله جمله کې، نورو جملو کې به دغه اسانه او د هغې دپاره ګورئ il pense à son mariage. وایي دا سړی چې دی څه شی کوي؟ خپل د واده په اړه فکر کوي. نو ځواب ګورئ oui هو il y pense که نه il y به نه وایي il y که نه il pense souvent یعنی هغه د هغې په اړه او دې په اړه فکر کوي. د څه شي په اړه؟ خو مریاج د په اړه فکر کوي. نو ګورئ اسون مریاج سور خط ګورئ ا راغی اوس پسې یو نوم راغی، نو دا چې دی تاسو کولی شئ د اګریګ استعمال کړئ. دا قاعده ډېره ښه قاعده ده دوستانو. دا ستاسو خبرې ډېرې ښایسته کوي. دا استعمال کړئ، دې دپاره جمله جوړه کړئ. کومنټ کې راسره شریک کړئ چې زه تاسو سره ګډ وخت کوم دوستانو. او ګورئ vous pensez à faire un nouveau métier. وایي ته فکر کوي چې یو نوی کار وکړې، نوی کار واخلې یا نوی کار ترسره کړې که نه، نوی کسب ترسره کړې. نو د هر چیز کې دغه فغ نه موږ ګورو دغه کوو. دلته افغ چې دی که نه افغ نووو که نه افغ نووو که نه دلته یو اسم دی، متی یو اسم دی. ګوره جواب کې وی هو ژي پونس ګورئ ژي پونس به تاسو ډېر اورېدلي، یعنی او زه د هغې ترسره کولو په اړه فکر کوم افغ که نه. ګورئ د هغې ترسره د څه شي د نوي کسب کار په اړه. نو دا تکرار د اسم نه دغه کوي مخنیوی کوي چې مصر اسم یا ډېر تکرار نشي. تو réfléchis à un changement de vie. وایي ته فکر کوي یو تغییرات په خپل ژوند کې. اوس دا شانژمان کلمه چې دا شانژمان که نه، نو ګورئ دا د دې دا تکرار د څنګه انجلي وی ژي réfléchis وایي دغه تغییرات ژي réfléchis دغه سرو ګورئ ما دلته کې راوړو دا د شانژمان په ځای راغی چې هو زه د تغییراتو په اړه فکر او تفکر کوم. تو participes ګوره دا منفي جمله زه تاته دلته مثال وایم بیا دریم بخش ته ځو. تو participes au concours دا کانکور امتحان ته وایي دوستانو. او concours non je n'y participe pas. نی یعنی زه نه کوم نی اشتراک کانکور کې او کانکور صحیح شو په اشتراک نه کوم، یعنی منفي راغی. بس او کانکور په ځای څه راغی؟ اګریګ راغی. همدغسې دوستانو دریم حالت هم زه تاسو ته وایم غوږ شئ چې دریم حالت کې کوم ځای کې دا دغه راځي اګریګ راځي. هغه ډېر اسانه دی، موږ تاسو ډېر استعمالوو. او دوستانو نو دریم حالت چې دی که نه د اګریګ یا پخلنوم د اګریګ دوستانو دا دوستانو د دې ځای کې استعمالېږي. ګورئ تاسو ګورئ چې دا دریم چې دی اپیغې دون دیور اکسپریشن، یعنی دا ښکاره کوي ځان مختلفو اصطلاحاتو کې دوستانو. هغه اصطلاحات چې شی دي زه صرف هغه مثالونه تاسو ته وایم د هغه اصطلاحات چې کوم دي دوستانو. ګورئ il y a beaucoup de monde ici، یعنی سره یو چا ته وایي که نه یو حالت ښیي، یو چا ته موجودوالی ښیي که نه، وایي چې دلته ډېر ازدحام د ډېر خلک بیربار د دلته ډېر خلک دي که نه. داسې وایي چې il y a beaucoup de monde ici. ګورئ یا اګریګ دلته راغی که نه دغه ضمیر راغی که نه، نو دا ضمیر د دوستانو پخنوم ضمیر ته وایي. صحیح یو چا ته وایي چې دا کار تمام شو،
صحیح دا صحیح تمام شو کنه یا دا کار وشو کنه صحیح د څه یعنی څه معنا په فرانسوي کې il est parti دا وشو یا c'est fini دا تمام شو دغه سه او یو بل استلام د ګوروي on y va ځکه الته زو تاسو اوس یو چیرته خګيږي چې الکانو چې زو دغه ته پاریس ته زو کنه نو دې باندې بحث کوي دغه کوي یو دمه چې انیوا ځکه نو حالت لاړ شو انیوا ځکه حالت لاړ شو د دوستانو یو بل مسله هیڅ کله موږ نشو ویلی چې ما جو اما دې اصطلاح سره ویلی شو ګوره ما ژ و زه چې یم زه هلته ځم داسې معنا ورکوي دوستانو دغه ځای کې استعمالیږي دوستانو نو هغې یا ضمیر چې ده دوستانو همدغه خاص ځایونو کې استعمالیږي خو یو قاعده زه تاسو ته وایم چې شخص دپاره نه استعمالیږي چې ته وایې چې ژ vais à mon frère je pense à mon frère انسانانو ته دا استعمالیږي کې چې ما مخکې ویله دوستانو دا قاعده په یاد کې وساتئ چې تاسو سوال پیدا نه شي داسې ونه وایئ چې je pense à mon frère بیا په جواب کې وایئ چې وی ژ داسې نه راځي انسانانو دپاره نسلی همدغه درې قاعدې زده کړئ دې دپاره راځي دوستانو چینل سبسکرایب کړئ زما چینل کې یو مشکل پیدا شوی د دوستانو دا ویډیو زره شیر کړئ چې هغه مشکل نه وځي دوستانو ډېره زیاته مننه دوستانو الله پامان